چې دی زما مېړه دی زما پلار راولاړ شو زه خپل د پلار سره ناسته وم زه یې ورکړی وم بسم الله ته ما پلار راولاړ شو زما کشنه یم په ناسته د بسم الله سره پلار مې راولاړ شو چې خرڅه کړم پیزو یې خرڅه کړم په 1 لک. سلامونه قدرمنو، یو عجیبه ویډیو در سره شیروم. پښتانه څومره کمزوري شو. د یوې نجلۍ چې واده یې سوی دی، میړه یې سته، میړه یې د غربۍ لپاره ایران ته تللی او دلته د دې نجلۍ خپلوان راولاړ سوي دي. د نجلۍ یې بیرته په 1 لک روپۍ خرڅه کړې. میړه یې خبر سو له ایرانه رالی، د نجلۍ چې په چا دویم وارې خرڅ سوی د هغو ته زارۍ کړي چې زما ښځه راکړي، دا زما په نکاح ښځه ده. هغو نه ورکوله. بیا د نجلۍ له هغه کوره چا رقم راوتښتېدله، خپل میړه ته راله. اوس د دې نجلۍ خپلوان د نجلۍ نه پرېږدي، دوی ته وایي چې تاسو وژنو 100 لک روپۍ به موږ ته راکوئ، بیا تاسې پرېږدو. د دوی خپله خبره خپله واورئ. باید عالمان، پښتانه، قومي مشران دغه ویډیو ته متوجه سي، دغه مسلې ته متوجه سي. دا څه ظلم روان دی، د دې مخنیوی به څوک کوي؟ پښتانه مشران، عالمان دې راولاړ سي، د دې مسلې حل دې وباسي. زما سره داسې ناجایزه سوې ده دغه نجلۍ چې دا ته یې وینې دا زما مینه ده، ته یې وینې چې زما سره ناسته ده. دا رقم زه تللی وم ایران ته تللی وم، 2 میاشتې مسافري مې کول، دورې زموږ کاروبار دورې دی. ما دورې د کار دپاره زه تللی وم، دورې ما ته د کور د خوا سهار رالی وایي ته راسه ستا کوروالی پر بل چا باندې خرڅه کړې ده. زه چې کور ته رالم ما د دې نجلۍ د پلار سره تعلقات وکړئ، د ورور سره مې تعلقات وکړئ، ما دا زما کوروالی چیرې ده؟ دوی ما ته حال نه ویلې، ول ورکه ده. زه ما کوشش وکړې په کلي کې وګرځېدلم دا نجلۍ ما یو ځای پیدا کړه، د پیزو په نامه نومېږي، دورې په هغه کور کې ما دا نجلۍ پیدا کړله. ما هغو ته لمنې روی ونیو، ما د خدای دپاره دا نجلۍ زما مینه ده، مال په لاس یې راکړه. د نجلۍ سره زما کشنی و، د 1 کال کشنی ورسره و. او چې زه دا نجلۍ ته چې زه ورغلم چې دا نجلۍ ما ته راکړئ، دغو خلکو ما سره زبردستي کول، پر ما 10 نفر راووته، زما سره یې بدماشي کوله. نو ما ته یې ویل موږ دا کړی دی، کچارۍ کار موږ سره کړی دی، نیمانه موږ ته پولیس ته په لاس ورکوو، دا در سره کوو. نو زه ولاړم، ډېر کوشش مې وکړ، خلکو ته ولاړم، چا زما سره مرسته نه کوله. بیا ما دا خپله دا سیسټم مې ختم کړئ، چا ته مې غږ نه کوئ. ما صبر وکړ، خدای ته دا نجلۍ بېرته د خپله ما ته در ما پر ځان راورسوئ چې دا نجلۍ ما ته راله مال څنګه کیسه وه. ول دا رقم کیسه وه، دا رقم زه پلار او ورور ورکړم چې ته ولاړې د کور څخه د 1 لک روپۍ دپاره زه دا نجلۍ ول زه یې ورکړلم، دغه خلکو ته د پیزو په نامه د دغو خلکو ته یې زه ورکړلم. نو ما چې پوښتنه د نجلۍ څه وکړله، نو چې ما داسې کیسه ده، ما چې تانې ته بوتلله نو دا خلک راله زما سره کیسونه کول، اوس هم کیسونه را سره کوي. بیا د دوی د وجې څخه زه مجبوره شوم لاړم، کانفرنس مې وکړ. د کانفرنس د وجې څخه اوس دوی ته دا فریاد دی زما وساتم، نو زه به دوی ته 100 لکه 10 لک روپۍ زه د کومې خوا ورکړم. دا خلک اوس ما ته دمکیانې راکوي، وایي زه تا وژنم، زه تا څه کوم، زه تا څه کوم. غټې خبرې راته کوي. د دې نجلۍ کشنی هم مړ کړی دی، 1 میاشت پیدا کېدو ته پاته و، دا نجلۍ دا کشنی هم را مړ کړی دی. د دې خلکو سره زما په وسه نه کېږي. اوس د خدای دپاره د رسول دپاره زما سره دا مرسته وکړئ، زه مجبوره سړی یم، نور نو والا تی زما مجبورۍ ته خپله وګورئ. زه دا هم در تی پورې زه دا هم فریاد کوم، ما ډېرو ته فریاد کړی دی، د خدای دپاره تی زما سره دا یوه ځواني وکړئ.